د سریلانکا نوی ځوان لوبغاړی او د سریلانکا په بریاو کې د نوموړي رول. له سریلانکا ملي لوبډلې سره نوی یوځای شوی توپ اچوونکی به د سریلانکا برخلیک ټاکي. 20 کلن دونیت ولالیګي هغه الراونډر لوبغاړی دی چې د سریلانکا په وروستیو لوبو کې د یادې لوبډلې په بریاو کې رول درلود. ولالیګي پرون په اسیا جام کې د هند پر وړاندې په لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 42 منډې یې جوړې کړې. یاد لوبغاړی د سریلانکا په ټولو تازه لوبو کې ښه ځلیدلی او سریلانکا تمه کوي چې په اسیا جام کې د دوی د برخلیک په ټاکلو کې به دونیت ولالیګي مثبت رول ولري. دونیت تازه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره یوځای شوی. له دې وړاندې نوموړی د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډلمشر و او تیر کال یې د یو لوبډلمشر توپ اچوونکي او توپ وهونکي په توګه د ښه ځان ثابتولو وروسته وکولی شول ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. اوس د افغانانو په څیر سریلانکایان هم په خپلو تازه او نویو استعدادونو باور لري او غواړي د دوی د لوبډلې برخلیک شي.